پرون ما دا خبره ښکاره کړې وله چې خلکو جهنم ډېر سخت ځای دی او د جهنم څخه د ازادۍ ساعت او د جهنم څخه د ازادۍ غړي او لمحات دغه دي که څوک ازادي غواړي د هغې دپاره نن د الله تعالی د طرفه د اسمان د طرفه دروازې ټولې خلاص دي چې کله جهنمیان جهنم ته راسي الله تعالی د انسانیت د هغې څخه ساتي ډېره زمانه په جهنم کې انسانان وسوځل شي آخر هغه جهنمیان د جهنم پر سر چې کومې منتظمې ملایکې دي هغو ته زارۍ کوي چیغې کوي او دی چې هر څومره غوښتنه ځین کوي ورته یې څه غوښتنه ځین کوي ادعو ربکم یخفف عنا یوما من العذاب تاسو د الله څه وغواړئ چې الله تعالی خو د یوه ورځ په ارام راباندې تېره کړي هغې به 40 کاله جواب نه ورکړي دی به 40 کاله مسلسل چغې وایي هغې به اول ورته وایي الم تأتیکم رسولکم بالبینات ایا تاسو ته رسولان نو راغلي تاسو ته دا خبرې کوونکو خلک نو راغلي الم یأتیکم نذیر بیرونکی نو راغلی دی به ورته راغلی و فکذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير موږ الله هیڅ نه دي راستولی تاسو موږ صرف په خطا باسئ تاسو موږ ته صرف قصې کوئ تاسو موږ ته صرف نقلونه کوئ لکه زموږ په معاشره کې هغه کوم روشن خیاله او روشن فکر خلک دغه د دوی روشن خیالي ده نن د روشن خیالۍ دویم نوم د دین څخه بیزاري ده هغه زما د دین خبرو ته هغه زما د پیغمبر حدیثو ته په فرسوده نظر باندې ګوري هغه وایي دا زړې کیسې دي او دا دنیا و شاته رواني او دنیا نن پر مخ باندې ترقي کړې ده ترقي یې پر مخ په چیش کې کړې ده چې څومره په تعلیم کې پر مخ تللی دی په خدای قسم هغه عمر په غلا کې پر مخ تللی دی هغه عمر په غلامي کې پر مخ تللی دی دا زما او ستا پر سر چې کوم حاکمان مقرر دي د دې هر یو معلومات چې وکړي و یو د لندن فارغه دی یو د ایکسپورټ فارغه دی یو د برطانیې فارغه دی یو د اعلی ادارې فارغه دی لیکن د ده راوړې څه ده دی زده کړې څه ده یا یې غلا زده ده یا یې غلامي زده ده بس دی د خپل رعیت د بچانو د خولې ګوله ډېره اسانه چل کولی او دی نورو قومونو ته نورو بادارانو ته غلامي په ښه شکل کولی شي دغه د ده د روشن خیالۍ نتیجه ده دا د ده د تعلیمي زندګۍ نتیجه ده او دا هغه د ده د ترقۍ نتیجه ده چې ده ترقي کړې ده په دغه کې کړې ده نو ځکه ملایکې چې دي هغه به ورته تاسو له نبیان نه راغلي تاسو له واعظین نه راغلي دی به ورته راغلي و موږ هغوی ته ویل چې زموږ په دماغو کې ستاسې خبرې نه راځي نه هغه ملایکې ورته فدعو وما دعاء الکافرین الا فی ضلال ای بدبختانو چې هر څومره چیغې وایي ستاسو چیغې اوس دلته څوک نه اوري چې کله د عامو ملایکو څخه تمه وخیږي آخر د جهنم د ټولو څخه سربراه ملایکه هغه مالک فرشته ده د هغې پر نامه به چیغې کي یا مالک یا مالک یا مالک بعضې روایت دا راځي چې 1000 کاله به نه چیغې وي هغه به جواب نه ورکړي بعضې وایي چې نه ډېره زمانه به وي آخر کې هغې چې کله ورته متوجه سي وایي څه غواړئ ورته وایي لیقضي علینا ربک الله دې فیصله را باندې وکړي چې بس هسې مرګ مې نصیب سي ژوند ډېر راته ستړی دی په دې جهنم کې زندګي ډېره راته ستړې ده تاسو دعا وکړئ چې الله تعالی ځکه جهنم کې د دوی څنګه زندګي ده د جهنم هغه حالت دی که د هغې یوه لوټه اوبه د دنیا ته راښکاره کې د دنیا چې څومره سمندرونه دي دا به د هغې د ګرمۍ په خاطر ټوله په جوش کې راسي که د هغې د یوې سکروټې مقدار یوه کوچنۍ سکروټه د دنیا ته راښکاره کې د اسمان و لمر و د سپوږمیو مځکه دا به ټول ویلي په اوبو به بدل شي که د هغې د ستنې د سپم مقدار و د دنیا ته هوا راښکاره سي دا ټوله اسمان و مځکه و دا به ټول داسې خشک سي چې په عمرونو به بیا پر دې باندې نه څاڅکی اوبه څوک ووي نه به شنګړتیا ووي هلته د ده زندګي په ده د ده خوراکه څه د زقوم درخته ده د ده اوبه څه دي هغه د انسانانو د بدنو زوي چې بهیږي دی راپورته کوي چې کله یې دې مخ ته ونسي هغه دومره ګرم دی دا د مخ پوست یې ګرد راویلی سي کې ولویږي چې کله یې در دې خوله غړت تېر کړي هغه دومره ګرم دی د نس کلمي و دا ټوله در بدن شوه سي په جهنم کې وپسس کېږي
هلته د دې کوم نصیبه زندگی په دغه حالاتو کې ده. نو ځکه دی مالک فرشتې ته وایي لیقضي علینا ربک، ته د الله څه وغواړه چې الله تعالی پر موږ باندې فیصله د مرګ وکړي. هغه به بیا ورته وایي ولقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارهون. تاسو ته دین راغلی و، تاسو ته پیغمبر راغلی و، تاسو ته اسلام راغلی و، تاسو ته شریعت راغلی و، ستاسو پر قدم قدم راهنمایي کېدله د حق و طرف ته. ولكن اکثرکم للحق کارهون. تاسو د دین اساسغاستاست، تاسو د عبادت اساسغاستاست، تاسو د یو واعظ د نبی د خبرې اساسغاستاست، تاسو د چا خبره ته په دماغ کې ځای نه ورکوئ. اوس بدلی زندگی تیروي چې د دې سیم تمه وخیږي بره د الله پر نامه نارې کې ربنا ربنا یا رب. دنیا ته چې الله تعالی د آدم علیه السلام سره د قیامت پورې څومره عمر ورکړي، دومره دوچند کاله عمر تیرس. مثلا د دنیا عمر 1000 کاله دی، پر د باندې 6000 کاله تیرس. الله تعالی د جواب نه ورکړي. دی سوی ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین. یا الله موږ ډېر بدبخت انسانانو، موږ ډېر گمراهان انسانانو، موږ ډېر بې دین او خطاکاران انسانانو. یا الله زموږ د ځان سره ظلم سوی دی، زموږ په بدبختی په خاطر موږ دلته راغلي یو. ته ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یا الله تم یو ځل د جهنم څخه وباسه، که بیا زموږ څه غلطي وسوله یا څه وسوله، که بیا موږ جهنم ته ځان راورسوئ، بیا به موږ ډېر ظالمان یو. الله تعالی چې دا خبره اوري، الله ورته اخسئوا فیها ولا تکلمون. اوس ذلیله په دې جهنم کې پرېوځئ، زما سره به د دې باندې خبره نه کوئ. دا د دوی او د الله په مابین کې اخرنی کلام دی. بس د دې څه وروسته بیا الله تعالی د دوی سره قرآن کریم وایي لهم فیها زفیر و شهیق. ملایکې د جهنم په کوټو ننباسي، د هغې چت هم د جهنم سکروټه ده، د هغې فرش هم د جهنم سکروټه ده، د هغه 4 دیواله ټول د جهنم سکروټه ده. په دې کې د ده زګیروی راوځي. لهم فیها زفیر و شهیق. زفیر د خره اواز او رامبوړه، اول سر چې دی شروع کوي یو قسم ناولد اواز، قرآن کې دې ته زفیر وایي، او چې دی ختمیم ناولد اواز کوي دې ته قرآن کې شهیق وایي. الله تعالی وایي د هغه حیوانانو غوندې رامبوړې به وي او د دې کوټو څخه به د دوی اوازونه راوځي. ډېره زمانه به په دې کوټو کې تېره کړي، آخر به د ځانه سره فیصله سره وکړي چې ګوره په دنیا کې چې به کوم مشکل پر موږ باندې راتلی، هغه مشکل به پر موږ باندې په صبر باندې اسانه کېدی. تاسو راسئ لږ صبر وکړو، ځکه صبر مفتاح الفرج. د هر مشکل حل چې دی الله تعالی په صبر باندې کوي. تاسو راسئ پر دې عذابو باندې صبر وکړو. صبر وکړي 1000 کاله په صبر باندې، لیکن د الله په عذاب کې وزره کمی نه راځي. آخر به څه سره وایي؟ قرآن کریم وایي دی به سره نارې کې سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محیص. دا خو که غم کوو، که ژړا کوو، که صبر کوو، که برداشت کوو، که هر څه کوو، په دې عذاب کې وزره کمی نشته، بیا به سر راوغورځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي په جهنم کې به داسې چیغې او غلبلې کې چې الله تعالی به بره د جبرائیل څخه پوښتنه وکړي، 1000 کاله به څوک جواب نه ورکوي. جبرائیل څخه وروسته پوښتنه وکړي چې دا څه غواړي، ځکه الله د دوی سره خبرې نورې نه کوي. جبرائیل ورته یا الله ته په دې باندې آګاه چې دا تږي دي، دا باران غواړي، دا اوبه غواړي، دا ګرمۍ سوځلې دي، دا جهنم سوځلې دي. الله تعالی به د جهنم پر سر باندې سره ورېځ راولي. دی به دې ورېځې ته ډېر خوشحاله چې اوس به باران راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي د هغې ورېځ څخه به داسې لړمان راووري چې هر لړم یې په نیش باندې ووایي 1000 کاله به د هغې د درده صدی کړي. چې کله 1000 کاله بعد هغه لړم درد آرام سلو، نو دوباره به بیا دی چیغې کې الله تعالی به بیا جبرائیل ته وایي څه غواړي؟ هغه به بیا ورته وایي الله تږي دي، ګرمۍ وهلې دي، اوبه غواړي. توره ورځ به راسي، دې ته به دی ډېر خوشحاله. د هغې څه به الله تعالی داسې ماران ور باندې راووري، داسې څټ غوندې به وي چې هر مار یې په نیش باندې ووایي 1000 کاله به بیا کړي. الله تعالی څه وایي زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. دې ظالمانو چې په دنیا کې غلطه زندگی تیره کړه، د ګناه زندگی تیره کړه، د الله د نافرمانی زندگی تیره کړه، د هغې په خاطر الله تعالی یو عذاب پر بل سربیره کوي، یو عذاب پر بل سربیره کوي، یو عذاب پر بل سربیره.